رواج دی کلتور دی هغې ته قرآن هیڅ نه وایي هغه الله تعالی آزاد پرېښی دی. مفتي صاحب زمونږ په دې کلتور کې چې کم ده موسیقي هم شامله ده که نه جي نو موسیقۍ ته تاسو په کم نظر ګورئ لکه دا اسلام کې اجازت ورکوي زمونږ کلچر اجازت ورکوي که نه ورکوي ځکه چې ما ته دا روایات چې کم بعضي دي دغو روایاتو خو مسلمان بګړاو کړی دی دغو روایاتو په من کې قسمونه پیدا کړي دي دغو روایاتو په من کې اختلاف پیدا کړی دی نو روایت باید قرآن سره وتللی شي او کله چې د هغې سند وکتی شي او قرآن سره وتللی شي نو د دې بیا حجم کمیږي. پاتې شوه د موسیقۍ په اړه به زه دا ووایم چې قرآن کریم فرمایي وعن اللغو معرضون هر هغه شی چې هغه ټایم ضایع کیږي ورسره فضولیات وي هغې نه د مسلمان ځان وساتي. که چیرې موسیقۍ باندې یو سړی ایمان نه راوړي او د ثواب کار یې نه ګڼي او ضروري قیمتي ټایم ورباندې نه ضایع کوي او د بې حیایۍ او د بې ادبۍ سبب نه ګرځي هسې د ټایم پاسۍ دپاره یو سړی دا شی استعمالوي نو دا بیا دومره خطرناک نه دی لکه څومره زموږ مولیانو د دې نه یو کفر جوړ کړی دی ځکه چې که یو سړی رباب 500 کاله ووایي که نه نو رباب سره به سړی هندو نشي رباب سره به سړی کافر نشي خو د مولیانو بعضې تقریرونه سړی کافروي د مولیانو بعضې تقریرونه سړی د دین نه وباسي د بعضې مولیانو بعضې تقریرونه سړی د اعتدال نه وباسي نو د بعضې تقریرونو په مقابله کې به زه یم چې موسیقي ډېره ښیي کم از کم د خلکو به پې باندې لکه مثال په طور باندې افلاطون صاحب وایي د روح غذا ده که نه دا خو خیر بعضې خبرې خو لږه مبالغه ارایي ده موږ دا نه وایو چې دا د روح غذا چې کم دی دا د الله عبادت دی او د الله عبادت مونځ و روژه او حج نه دی د مسلمانانو سره د انسانانو سره امداد کول دي. نو زه دا وایم چې که چیرې په اعتدال سره یو سړی دا شی وساتي ټایم پې پاس کوي تشخیص ذهن پې باندې کوي شاعري ورسره بېدینه او بې حیایۍ ولا شاعري نه کوي نو دا څه داسې شی نه دی چېرې په دې به سړی کافر شي. ما درته ووایي چې بعضې د مولیانو تقریرونو نه دا ډېره ښه ده د بعضې مولا تقریر نه او د بعضې خلکو د مجلس نه به زه یم چې تاش ښه وي د بعضې ملایانو او د بعضې خلکو د تقریرونو او د مجلسونو نه به زه یم چې لډو ښی غیبت نه به پکې بچ وي او د ناکاره کارونو نه به پکې بچ وي نو که چیرې سړی قیمتي ټایم پې نه ضایع کوي تشخیص اذهان دپاره استعمالوي او ثواب یې نه ګڼي او داسې جایزو کاروبار یې نه ګڼي نو دا دومره غټه خطرناکه خبره نه ده.